پاکستان د پهلګام د پیښې په اړه هند ته په بېپارې څېړنو کې د همکارۍ وړاندیز وکړ او د افغانستان اسلامي امارت ته ځانګړی پیغام درلود. او وروستۍ خبره ده چې د ایران په بندر عباس کې د تیلو زیرمو کې د چاودنې له امله 406 تنه ټپیان شوي دي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې 2 تازه او مهمو خبرونو ته. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف هند ته د پهلګام پیښې په تړاو په بېپارې څېړنو کې د همکارۍ وړاندیز وکړ. نوموړي خبرداری هم ورکړ چې که هند کوم نظامي ګام واخلي نو ورته ځواب به وګوري. د پاکستاني رسنۍ ARY د راپور له مخې د دغه هیواد لومړي وزیر شهباز شریف لا نظامي زده کړو څخه فارغ شویو ته په وینا کې وویل پاکستان تل د هر ډول ترهګرۍ غندنه کړې. پاکستان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې ځاني او مالی درانه زیانونه ګاللي دي. امن زموږ ترجیح ده خو کمزوري نه ده. نوموړي هند ته وړاندیز وکړ چې پاکستان چمتو دی چې د پهلګام پیښې په بېپارې پلټنه کې همکاري وکړي او زیاته یې کړه سوله زموږ هیله ده خو باید کمزوري ونه ګڼل شو. موږ به د ملي وقار او ګټو پر وړاندې د هرې هڅې په وړاندې مبارزه وکړو. شهباز شریف د خپل لومړي مرستیال اسحاق ډار د کابل سفر ته په اشارې سره وویل له افغانستان سره د سولې او ثبات غوښتونکي دي او همدغه راز یې پر اسلامي امارت غږ وکړ چې باید د ترهګرو لخوا د خپلې خاورې د استفادې مخه ونیسي. د هند او پاکستان اړیکې له هغه وروسته ترنګلې او په تاوتریخوالي بدلې شوې چې د اپریل پر 22 د هند تر واک لاندې کشمیر کې وسلوالو 26 هندي سیلانیان ووژل او تر 100 نورو زیات یې ټپیان کړل. د هندي کشمیر سیمایزو پولیسو ادعا کړې چې په یاد برید کې له ښکېلیو 3 کسانو یې 2 پاکستاني وګړي دي. او وروستی خبر دا چې د ایران په بندر عباس کې د تیلو زیرمو کې د چاودنې له امله 406 تنه ټپیان شوي دي. د ایران فارس خبري اژانس دغه هیواد د بیړنیو حالاتو بیان په حواله لیکلي چې تر دې دمه په بندر عباس کې د چاودنې له امله د ټپیانو شمېر 406 تنه ته رسېدلی دی. د ایران دولتي خبري رسنۍ دغه هیواد د بیړنیو حالاتو بیان په حواله لیکلي چې تر اوسه پورې 15 امبولانسونه او 4 بس امبولانسونه د پیښې ځای ته د زخمیانو د لیږلو لپاره استول شوي دي. نوموړي د دغه پیښې د مقابلې لپاره ځانګړي ترتیباتو ته په اشارې سره وویل د شیراز بیړنۍ خونه هم په بشپړ ډول چمتو شوې او د احتمالي ټپیانو د منلو لپاره اړین ترتیبات نیول شوي دي. نوموړي هم دغه راز وویل چې د ژغورنې بیړنۍ چورلکه هم د مرستې لپاره رسېدلې ده. تر اوسه پورې ایراني چارواکو د چاودنې د څرنګوالي په اړه کوم جزئیات نه دي ورکړي. له دې پیښې سره هممهاله د امریکا او ایران استازي په عمان کې په خبرو جرګه دي.